سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې اولنۍ جمله یا لومړۍ جمله مې ده What will you do tomorrow? What will you do tomorrow? سبا به ته څه کوې یا سبا ته څه کار کوې یا مثلا څه مصروفیت به ولرې سبا ته د یو چا څخه پوښتنه کوې سبا به ته څه کار کوې. What will you do tomorrow? Tomorrow. What do you want to do tomorrow? سبا به څه غواړې وکړې یا سبا غواړې څه ترسره کړې. یو چا څخه پوښتنه کوم What will you do tomorrow? سبا به ته څه وکړې او what do you want to do? What do you want to do tomorrow? او څه غواړې چې وکړې، یو څه غوښتلې چې وکړې او یو څه کوو، څه پلان لرې مثلا څه کوې سبا لپاره. Tomorrow I want to meet my friend. Tomorrow I want to meet my father. Tomorrow I want to meet my brother. سبا زه غواړم چې زما د ملګري سره وګورم یا د پلار یا د ورور سره وګورم. Tomorrow I want to meet my friend. او همدارنګه What did you do yesterday? What did you do yesterday? تا تېره ورځ یا پرون تا څه کول یا دې څه وکړل. What did you do yesterday? Can you please speak a bit slower? وبخښئ کولی شئ چې خبرې یو څه کرارې وکړئ. داسې کېږي نه لکه زما خبرې چې مثلا زه بخښنه غواړم ستاسو څخه ځکه زما خبرې ډېرې چابکې دي. زه کوښښ کوم چې سوکه سوکه خبرې وکړم خو دا مې عادت دی. نو کله چې یو چا ته وایي چې خبرې کرار کوه نو څنګه وایه Can you please speak a bit slower؟ یعنې وبخښئ کولی چې خبرې یو څه سوکه وکړئ. Can you please say it again? Can you please say it again؟ وبخښئ کولی چې دا یو وارې بیا راته ووایاست یا یې راته تکرار کړئ. خبره یو چا درته وکړه پوه نه شولې، مثلا موږ ته چې وایي څه دې وویل یا نه شوم پوه څه دې وویله، یو وارې بیا راته تکرار کړه. نو څنګه به Can you please say it again؟ وبخښئ کولی چې دا یو وارې بیا راته ووایاست. Can you please write it down؟ Can you please write it down؟ د یو چا څخه مثلا لمبر غواړې یا یو ځای ادرس غواړې نو هغه څخه ته وایي چې ته دا ماته ولیکه یا مهرباني وکړه یا هیله کوم دا کار راته ولیکې په کاغذه باندې یا په تلیفون کې په میسج کې. نو څنګه به وایه Can you please write it down؟ Can you please write it down؟ کولی شئ چې دا راته ولیکې. دا په دې معنی نه چې لاندې راته ولیکه، دا په دې معنی چې تاسې راته ولیکئ. ښه. What is the meaning of nice? What is the meaning of good? What is the meaning of energy? مثلا د ښایسته د لغات په معنا نه پوهېږي، مثلا د یو شي په معنا نه پوهېږي نو څنګه وایه مثلا د ښایسته په ویلو سره ستا هدف چې دی څه معنا لري. What is the meaning of nice؟ یعنې یو چا ویل ښایسته په لغات باندې ته نه پوهېږي نو د ده څخه پوښتنه کوي چې ښایسته څه معنا لري. What is the meaning of nice؟ I don't understand. I don't understand. زه نسوم پوه یا مې سر نسو په خلاص. I don't understand. یو څوک یو شی درته وایي مثلا ته په هغه باندې درته وایي Do you understand؟ آیا ته پوه شوې؟ ته که پوه شوې ورته وایي چې Yes I do understand. اوس زه پوه شوم. که نه وې پوه شوی I don't understand. زه نسوم پوه. تر بلې ویډیو د خدای په امان.